عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى سورہ عبسہ مکی صورت تے مکہ مکرمہ کی دا صورت نازل لے ترتیب مصحفی کی 80 نمبر او بترتیب نزولی کی دا 24 نمبر دے دا سورہ عبسہ نازل دے پس دا سورہ نجم دا دیتا مشہور نوم دی صورت تا عبسہ وی دا دی بل نوم دی صورت اعما زکا دی کے دیوڑن صحابی تذکرہ دا دارنگ دی تا صورت سفرم وی او صورت سواخم وتوی دا دی تذکرم بکرہ روانی دی دا دی سورہ عبسہ دعوی دا تحزیز للتبلیغ او اثبات دا قیامت سرد احوال دا قیامتنا پدی صورت کی تیزی ورکی پا تبلیغ باندے چتاسو داکم مسئلہ توحید او دا قیامت ووری دا نورا شردی تبلیغ اسو کے خلقو تا چیو دا اللہ عبادت کوئے اللہ حاجت روا مشکل کشاو گنے او قیامت یو رز راتلون کے دا چتاسو بطول اللہ تو درے گے و حساب بد سرکی در دی صورت دعوی و مقصدی مسئلہ دا دے سرا صورت کے احوال دا قیامت ہم ذکر کئی قیامت برازی سنگ حال وئی نا مختلف احوال بدی صورت کی بتاستو خی ربط دی صورت مخی سرا مخی سور نازیات تیر شو پاگی کے دنیا عذاب بیان کے دا منکرین و دا پارا نو بدی سور عبسہ کیو زجر شدید ورکی دا منکرین تا چھ داغی دا روز دا قیامت نا غافل دی او عمل داغی دا پارا نکی تیاری نکی نو آغیل اللہ سخ رٹنا ورکی چھ داتا سخ غفلت کے پراتا ہے دارمخ کی صورت کے مختصر دلائلو نو بدی صورت کی تفصیل باغی دلائلو بانے ذکر کی مزید تفصیلی دلائل پیش کی دارمخ کی صورت کی دا قیامت نوم و طامت الکبرا نو دلتا دا قیامت بل نوم ذکر کی الصاخا دا بل نوم رش دارمخ کی سور نازعات کی حالت دا مجرمانو ذکر شو نو بدی صورت کی اس ترغیب ورکی تبلیغ تا چدا تبلیغو کے دیتا چدا مجرمان دا جرم نمانش اور سویدہ مسئلہ و تبلیغو کے دی دارمخ کی صورت کی دا جہنم بیانو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اللہوی ردی مجرمانو زید جہنم نے درات لو نو سو دا جہنمیانو دا مخونو تذکر بو کی قیامت پرس پا جہنم کی دا جہنمیانو مخون تک تور بئی او دا سے گرد و غبار با وخلی دا داغی مخونو حال دے دے سرا سرا مخی دا جنت او دا جنتیانو بیانو نو پا دی صورت کی دا جنتیانو دا چہرو او دا مخونو حال با مخی چی دا با خیستہ تر و تازی امتیازات دا صورت دا سور عبسہ ممتاز دے پا واقع دا اعما باندے پا دے کی علون صحابی دی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ داغا واقع پا دے کی ذکر دا سبل صورت کی نشتا دارنگ دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا تربیت دا انسان باندے 19 آیات کی بتا سلرش چھ دا انسان تربیت اللہ وی مختلف ادوارو کی ماں کھڑے دے اے من ای شین خلق من نطفت خلقه فقدره ثم السبیل یسرہ ثم اماته فاقبرہ دا برش دارنگ دا صورت ممتاز دے
په دې خبره باندې چې د قیامت پورز خپل منځ کې هر یو سړی د یو بل نه بتختی د قیامت دومره سخت ورځ ده چې خپل خپلوان دا بټول د یو بل نه منډې وخي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هر یو سړی په خپل یو حال کې وي او رور با د رور نه منډې وخي مور به د زوی نه منډې وخي پلار به د زوی نه زوی د پلار نه داسې ځانځالي وي دا حالت په ذکر کی دا بده ممتاز دی او دا صورت ممتاز دی په تادیب او تشویق باندې چې په دعوت کې توجه هغه چاله ورکې چا کې چې شوق هغه مقدم کې ګوره یو طرف ته داسې خلق دي چې شوقمن خلق دي بل طرف ته بے شوقه غیر نابت والا خلق دي نو هغه منیب خلق شوقیان چې د دین کار سره مینه کوي هغې له به توجه اول ورکې بیا به د غیر منیب له ورکې دا په دې ممتاز دی چې دا قانون ښیي اول منیب او بیا غیر منیب دارنګ دا صورت ممتاز دی په شرایطو د تعلم باندې د شاګردۍ شرایط ښیي شاګرد کله کامیابیږي کله چې یو صفت په هغې کې دی چې انابت وي دویم پاغه کې اخلاصي او دریم داغه نیت د اصلاحي سلورم کوشش او جهد مسلسل هغه کوي مهنت کوي دا به وخی او دارن غیر حقدار ته علم نه ورکول دا ټول د دې واقع نه معلومیږي ضرورت واقع وایم د صورت چې کوم شان نزول دی نو د تعلم شرایط پدې کې راځي ښا شاگرد لدا د شرایط پکار دي حاصل د صورت دا دی بس چې صورت کې تیزی ور کوي په تبلیغ تلقین کوي د کتاب الله په تبلیغ باندې چې د الله د کتاب تبلیغ وکړي دا مخکوره سوی خلکو ته دا رنګ د نبی علیہ السلام حرص او شوق په تبلیغ د کتاب نبی علیہ السلام د قرآن په تبلیغ انتهایی حریص او شوق دا او چار چاته د الله د کتاب ورسی او انابت چې بچا کینو اول توجه بیا غل ورکا او د نبی علیہ السلام صفت په بیان کی او ادب د دعوت بوخی بیا ترغیب قرآن ته زجر منکرین باس تا او لس دلائل په اثبات د باس شنی دوباره پورته کېدو په پیش کی چې دوباره جوندون دا یقیني دی ته دا مګنه چې بس دا جون دی او بس لاړو او کیسه ختمه نه یو بل جون دی التبر دی جون چې شدی کړي دا حساب بور کې لز دلائل په خبر باندې پیش کړي چې دوباره جوندون حق دی بیا اخر کې تخفیف منکرین ته مختصر بشارت مؤمنان ہوتا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكى د دې صورت شروع کې واقعا ده مفسرین هغه نقل کړي دا چې نبی علیہ السلام ډېر حریص او په دعوت د قران کریم او د حق باندې چې دا قران هر چاته ورسی نو نبی علیہ السلام مختلف موقعو کې خپل قوم او دا رنګ د قریش سرداران مشرکان دا به راجمع کول او دوی له دعوت ورکو داسې مختلف موقعو کې شوي دي نبی علیہ السلام دا خپل خاندان او داسې مشرکان به راجمع کول د دې لپاره چې هغې ته دعوت وکړي د الله د کتاب د وحي او دوی ایمان وروړي او راه راز باندې راشي هغه مشهور واقعه هم تاسو ته یاد ده چې نبی علیہ السلام یو ځل په کوه صفا باندې دا ټول مشرکان راجمع کړل چې راجمع شنو ورته وی وځ تاسو نه او تاسو کوما که تاسو ته زویم چې د غر نه اخو دشمن را روان دي په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به زما دا خبره ومنه چې تاسو ته داسې اطلاع درکما نو دی ټولو یک زبان وی چې بالکل مونږ مستا په خبره یقین کو ولې ته صادق او امین ته همیشه رښتیا خبره کې
او تا سره چې کله مونږ امانت خېدی تا دیانت نه کار اغسته خیانت ته چاته نه دی کړی نو ستا په خبرې به مونږ 100% یقین کو چې ته د دې غر نه اخوا دشمن را روان دی نو مونږ بالکل منو به دا خبره نو بس چې دا خبره وکړه نو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا تاسو په کوم حالت کې اوسېږئ دا الله سره شرک کوئ ته دې غیر الله نه مدد غواړئ دی پرستش کوئ دی ته سر را ټیټوئ دا ډېر بد عمل تاسو کوئ او جهنم ته راتلو عمل دی او په دې به تاسو جهنم ته لاړ شئ نو زه تاسو ته یوه کلمه داسې ښیم که هغه تاسو ووایئ قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا لا اله الا الله ووایئ نو کامیاب بشئ د دې هر آفت مصیبت او جهنم نه بچ شئ همیشه خدا کلمه ووایئ چې تاسو زما دا خبره منئ چې دشمن را روان دی زه تاسو ته وایم تاسو یې منو نو زه تاسو ته وایم چې دا شرک دا به تاسو جهنم ته ورسئ تباه به هم کي نو دا خبره مو منئ که قولوا لا اله الا الله تفلحوا بس دې خبرې سره د نبی علیہ السلام تر ابو لهب اول غصه شو او نعوذ بالله بدر دوی مجلس ختم کو داسې مختلف مواقع کې نبی علیہ السلام د خپل خاندان او دا مشرکان را جمع کړي دي او دعوتونه وته کړي دي دغه یو موقع باندې نبی علیہ السلام اوس خپل قوم را جمع کړي دي مشرکان او دوی له دعوت ورکړي او دوی ته ترغیب ورکړي چې الله توحید ومنئ زما رسالت ومنئ نو دا کتاب الله دعوت شروع دی او هغیم غوږې خېدې په دې دوران کې یو صحابي دی خو په سترګو باندې ړوند دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه एकदम راغی اوس نبی علیہ السلام دوی سره دعوت خبره جاری ده چې په دې کې دا صحابي راغی او دې په سترګو باندې ړوند قرآن عذرم بیان کړی دی دا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام په مؤذنینو کې د با اذان کو ګوره 3 صحابه مؤذنین تیر شوي دي د نبی علیہ السلام یو سیدنا بلال حبشي رضی الله عنه دویم ابو محذوره رضی الله عنه او دریم دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا مؤذنینو دی با اذان کو د نبی علیہ السلام په دور کې د دومره خوش قسمت صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې قران کې د تذکرہ رااله تر قیامت پورې چې څو قران وای نو دی بیا د دا د مونږ یاد ک د دومره خوش قسمت صحابي دی ډېر مخلص صحابي دی دی راغله دی اوس نبی علیہ السلام د مشرکانو لا دعوت ورکړي او د خوستر ګړندې دی پته وته نشته چې نبی علیہ السلام چا سره خبرې کوي څوک راغلي دي د موقع محل پته ورته نشته بس دی اوسو ته پوښتنه وکړل ځکه د نبی علیہ السلام نے سبق زده کړو ویلو نو داغه متعلق څه مسله ورنو داغه تپوس یو زلو کو هغه دعوت منس کې خلل راغی اوس نبی علیہ السلام دا مشرکان ډېر په مشکل راجمع کړي دي او کینو له دي دعوت ولا ور کوي په دې دوران کې د خو پته نشته چې دا څوک راغلي دي او څه خبره شروع ده بس د منځ کې تپوس کو راغی او تپوس وکړو نبی علیہ السلام چپ شو جواب اور نک د په دویم ځل باندې تپوس کو بیا نبی علیہ السلام چپ شو نبی علیہ السلام چې اوس دې چپ شي چې زما دعوت کې خلل را نشي ځکه دا مشرکان سرداران دا بدو نه غني چې زمو خبره کې چا خلل واقع کو او زنده غواړم حریصم پیغمبر وی چې د ایمان وروړي پیغمبر خو په دعوت ډېر حریصو شوق یو چې دا خلک ایمان وروړي بس چې بدریم ځل نبی علیہ السلام دله جواب ورنکو نو دی لاړه چې لاړه نو آیاتونه د قران کریم نازل شو عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى سمانا
حاصل دا دی چې پیغمبر په خپل ځټی کو دغه حرس په دعوت باندې او دا ادب مو چې ګوره کله ملمه د بار نه راغلی او هغه سره مشر خبرې کوي پردې ملګری وي نو خپل مرګرو لپاره چې د دوران کې د ملما او د مشر په منځ کې څه خلل نه واقع کوي ځکه ته خو د ځای کسې ته بعد کې هم تپوس کولی شي بعد کې مراتلی شي ځان له کېناستی شي اخو ملمانه دي د بار کسان دي او هغه له پیغمبر ډېر په مشکله راجمع کړي دي نو پکار ده چې د هغې له مقور کړی شي او تپوس ونه کړی شي خو قرآن کریم د عذر بیان کې چې دا معذور او اعما تړوندو کنه د ته پته نه وه د دې د وجه نه د آدابو د مجلس خلاف یې کړی دی خو بل طرف ته عذر قرآن بیان کې چې اعما دی کنه ړوند دی نو ځکه پې ملامتیا هم نشته نو دلته دا یو تنبیه رااله چې دا مشرکان دا پیغمبر ته چې لګیای دا ډیر غیر منیب دي انابت نه کوونکي دي زدیان انادیان دي نو دوی ستا خبر اسم نه مني طلب پکې نشته او دا صحابي چې د تا نه تپوس کو دا خو طلبګارو نو خیر ته بدل توجه ورکړې وه او دا هغه عذر هم بیان کړي چې غلطي خو هغه هم کړې خو اما دی که نه ړوند دی نو دې د وجې نه داسې دله نو په کار لکه یو سم ملګري له چا د دې ځای مقامي وي او دلته یو مېلمه راغلي مونږ سره خبرې کوي نو په کار چې لږ صبر وکړي چې یاره دې مېلمه له مقور کړو دې خو بیا ني زه خو خپل ځای مې دی بیا به کښېنم مشر سره بیا به خبرې وکړم خو دې خو ړوند دی د پته نه وه چې دا موقع محل د څه دی نو قرآن یې عذر بیان کړ نو بهرحال دا خبره اوس ذکر کوي وګورئ عبسه خفه شو پیغمبر ته ناګواره دا خبره ولګېده چې ته ولې دا ټایم راغلی او زموږ دعوت کې د خلل واچو عبسه خفه شو پیغمبر وتولی او مخ یې واړو ان جاءه الاعمی دا چې راغی ده ته یعنې د دې وجې نه چې راغی ده ته الاعمی هغه ړوند صحابي راغی نبي علیہ السلام د هغه په دې سوال داسې خفه شو عبسه تندې تریو کو مخ یې واړو تولا تروش شو پیغمبر مطلب خفه شو مخ یې واړو ولی چې هغه ړوند صحابي راغی او بار بار سوال کو نو نبی علیہ السلام وی چې دې داونه کې ذکر زموږ دعوت کې خلل رانشي ګوره د عبس و تولا د الفاظ مفسرین وی د زجر نه دی ګوري چې پیغمبر له نعوذ بالله الله زجر ورکړي نه دا کو چرته د زجر الفاظ وي نو بیا داسې ویل پکارو عبستا وتولیتا وګوره تا مخ واړو او تا تندې تریو کو خنا غایب صیغې استعمال کړي دي صیغه د خطاب نه ده چې تا داسې وکړل بلکې مخ واړو او دارنګ تندې تریو شو اوس غایب ذکر کړي مطلب چې ناګواری محسوس کړ نبی علیہ السلام خو غایب ذکر کړی دی چې لکه مونږ وایو یو کس ته عمل تا دا کار کړی دی او زه د دې احترام کو نو زم الکه هغه کس هغه کار داسې کړی دی د یاد نه کما خو دې پویم شو کنه نو په صيغه د غایب سره ذکر کړی دی ښا نو داغه حالت او صفت د نبی علیہ السلام بیانې ښا چې د ګوره پیغمبر په دعوت دومره حریصو چې هغه ړوند صحابي له توجه ورنکړه په دې وجه باندې چې دا مشرکان ایمان وروړي زما دعوت ومني صرف دغه خبره واخا خو مسله دار چې هغې کې طلب نو او په دې باندې دا آیاتونه راغلل چې تا بې طلبو ته ولې توجه ورکړه نو عبسه تریو شو پیغمبر یا خفه شو پیغمبر وتولی او مخ یې واړو ان جاءه الاعمی د دې وجه نه چې راغی ته هغه ړوند وما یدریک او څه پته راته تا لعله یذکا شاید چې دی پاک شي پیغمبر ته وایي دی خو راغلی دی او تا نه تپوس کوي نو شاید چې دی پاک شي مطلب پاک خو د پیله نه خو چې مزید علم حاصل کې نور به پاک شي نو پکاره چې تا دله توجه دغه ټایم ورکړی وي او د دې سوال جواب دی کړی وي او خبره دا وه چې ټیک شو بیا ادبي شوی خو هغه اعما دی که نه پته ورته نه وه نو تا به توجه ورکړې وه
او سپترتا د شاهدین پاک شو یا ذکر و یا نصیحت قبول کی نو فتن فاوه ذکر بس فائدہ بور کی دتا هغه نصیحت یا یاداش بدل فائدہ ور کی هغه فن بدی واخلی او دا بدلا دا نصیحت فائدہ من شي ځکه طلبګار سړی چې ګمی کنه هغه فائدہ اخلي یو سړی د دین او د قران شوق ته هغه سره داغه چې بیا ته پوښتنه کوي هر څه کوي هغه کې طلبي هغه وای چې زدا خبر زده کوم چې عمل کې راولم به طلب سره په یو کو ګوري په بلې وباسي هغه سره طلب ني دومره و دې د وجه کم سړی چې شوقمند دی کم سړی چې دین سره مینا کوي هغه ځان پیش کوي مال جان وخت لګي نو غلبا توجه مقدمه کوي اول به توجه غلبا ورکي ولې دا شوق دی دین سره وګوره دین او قران سره به شي شوق پیدا کوي قران تعریف ولې د صحابي کړي دي د انابت والو طلبګار د حق او د شوق او قران او حدیث د کولو سره ځکه قران تعریف الله کړو تر قیامت به تعریفونه کی وسګوره کم ملګری چې د الله کتاب سره دقه سینابت لري دقه سي شوق لري په شوق راځي چا په زور نه را لګلې یا بزله ناس ني دی وی چې د الله کلام زده کوم دا بل تم خیمه دقه سي شوق سره دی راغلي نو دا یقینا د الله په دربار کې قابل تعریف دی نو قران ته چې کینې کنا نو ډېر خيستا پزړه سره متوجه تعلق ټیمي خو دې کې تا توجه کړه د الله محبوب بنده جوړيږي لکه دا صحابي وګوره کړه قران پیغمبر ته وای چې تا بدله توجه ور کړې و دومره د الله محبوب شي نو قران سره د ظلم نه ساته خادله بزله کې زی ورکه او اما منستانا هر چا څوک دي چې به بروا کړي د خپل ځان فانت له تصدا طاقت اور مخی کی دن کی اوس هغه غیر منیب خلق دي مشرکان بے طلب خلق دي نو پیغمبر دا طلب والا تا پرې خو غیله توجه ورکړه نو بے طلب سره خو اسیم سنیز د کوي او بل طرف تا توجه ما اغي ته ورکړه نو دا خپل طلبګار ملګری راسي پاتې شو د خو ځکه کوله د بنصیحت قبول کړي وي علم کې به اضافه شوی نو دله به توجه اول ورکړي وا نو طاقت اور مخی کی دن کی د دعوت د پاره او ما علیکا او نشته پتا باندې سګنا الله یذک چې پاک نشیدام یعنی ستا حرس خدا دی چې دا بے طلب پاک شو ایمان وروړي نو پتا سګنا نشته او بوج نشته چې ولې د مسلو نه منله ولې دی پاک نشدا مشرک چغه نادي زدي دي پیغمبر خډیر حریصو هغه وی چې داخله ایمان وروړي خو هغه خو طلبګار نو کړه ګور نبی علیہ السلام په دعوت باندې دومره حریص یو حدیث کې راځي وی زما مثال داغي سړی په شان دی نبی علیہ السلام وی چې یو کس ته هغه شمع بل کړي دا اور بل کړي دي نو کله چې اور او شمع بل شنو د پتنګان راځي تاسو بلې دي د موسم کې تور بل کنه هغه ماشو پتنګان دی راځي نو یا کس لګیا دی اور بل کړي دي پتنګان نه لرال نو دا کس لګیا دی په دوانو لاسونو دا پتنګان خواخي چې ځان سره مړ کوي په اور ځان ولې ورغورځوي وې دغه څه زما مثال دی ما دا نور قران راوړې دی الله وਹੀ حق مې راوړې دی او دا خلک دا پریدي او اور ته ځان ورغورځي جهنم اور ته روان دي او ما درې بډر نه ټینګړي دي دعوت ول ورکوم چې دی خواشه او دی بیا ما نظر خلاصي اور ته ځان غورځي نبی علیہ السلام په دعوت دومره حریصو چې خلک د جهنم نه د بچکولو د پاره څومره کوشش کو وګوره دوی د مبارک څومره حریص دي چې دی ایمان راوړي نو اسنه مان ته پوښتنه شنو الله به پتا سو ګنا نشته الله یې ذکر چې پاک نشي دوی و اما من جاءك يسعى هر چا څوک چې راغلی تا ته یسعى کوشش کوي اوس هغه کس چې هغه طلبګار دی نو هغه تحزیز په تبلیغ دی چې د مبارکي کوشش وکا وګوره کوم سړی چې مهنت کوي د دین په لار کې دا الله خوخي کړه نو هر چا کس چې راغلی تا ته یسعى کوشش کوي او هو يخشى د الله نه یریږي نو فانت عنه تلها نو ته دنه غفلت کې کم سړی طلبګار دی داغه نه غفلت نه کې کم ملګری په ملګرو کې اکټیو دی
په دعوت کې د دین په خدمت کې نو په کار چې ملګری غلط توجه ورکړي او چې کوم ملګری سست نو هغه نور هم ځان سره سستي ناغله په دعوت کې هغه هم اکټیو کې خو چرتا اگر نه اکټیو کېږي هغه بیا وخت نه ضایع کې کم ملګری شوقمند دی او درد او تړپ والا دی غره مخې کا ارا ولا کار ولا ورکا خدمت و تعالی کا د اصول لیکا نفان تعنه تلحا بس تاغن غفلت کې او تاغله توجه نه ورکې هغه د الله نه یریږي وګوره او حقدار دی علم هغه دی هغه ترجیح ورکا کلا هرگز دا سندام انها تذکرہ یقینا دا قرآن نصیحت تی دا کلا دا حقا پا مانا دی نو یقینا انها تذکرہ بے شک دا قرآن تذکرہ نصیحت تی قرآن دا نصیحت کتاب دکھا فمن شابه دا چاچ خوخی ذکرہو نصیحت تی قبول کی چاچ خوخی نو نصیحت تی دین واخلی خواب او دا قرآن دا نصیحت او دا فن کتاب دے خدا گوری معمولیو نگڑی دا دومره اوچت کتاب دی ای فی صحفن پاغ صحیفو مکرمتن عزتمند کلیشو کی دی دا دیر عزتمند صحیفو کی دی فی صحف مکرمتن دا معمولی کتاب نه دی بلکہ آغ صحیفو او پانو عزتمند کلیشو کی دی مرفوعتن چوچت کلیشوی دی متوحرتن پاکی شوی دی بی آئی دی سفرتن پلا سنو داغا ملائکو لکن کو ملائکو کی دی کرامن عزتمندو کی برارا نیکوکارو کی کورا دا دا قرآن عظمت تخام قرآن دا سی کتاب دی چھ برا لوح محفوظ کی پا عزتمندو پانو صحیفو کی لکلے شوئے دے او پروت دے او اوس چې دا کم کتابی شکل دام عزتمند دے مونږ ته چمخه ته پروت دی دا کتابی شکل او مرفوعتن اوچت په اعتبار د قدر او منزلت قرآن قدر او منزلت غوندې بل کتاب نشته د ډېر اوچت کتاب دی نو چې چا دې سره واسطه یې ډېر اوچت سړی ښه څوک دې له راضي کینی ورته څوک یې ښایي څوک د دې خدمت کوي دا ډېر اوچت کسي د الله په نسبانه قرآن اوچت کتاب دی نو قرآن والا خو یې اوچت قرآن دوم راجب شان دکھا او دارنگ متوحرتن دا پاک تر شکوک شبہاتنا پدے کہ چتر شک و شبہ خبر نشتا لارے بفیہ پاک تر شکلا چہ دیتا سوکین عقیدے مضبوط شید شک نہ بالکل دے خالی شی بعض خلق کوئی کہنا چاو منو چا پسی لاڑ شو علاقہ تم درس کے بلم کئی تاسو دا خبره کو یا نورم کی خواغي بل کی تاسو بل چاو منو نو ته قران ته پزل کینه تا ته خپل حق او باطل خارش شکوک شوبات دا ختمه ښه خو چې دې صحیح پزل کی دی تا به شک شوبه ختم شي ته صحیح او غلط پیژنې ور دنیا کې سونه سوچ کې چې یو خبره باره کې دی شکی کنه نو هغه ته یار پدې کې می شک دی لکه یو کاروبار دی ته پکې شکمند دی کې ته پیسې نه انویسټ کې نو دغه سي حق چوي نه غي پس کله کودريګا باطل طرف ته بالکل زما چې شک پکې دی حق سره مضبوط وسېګا دا حق پتا ته صحیح قران برته خي نو دا پاغه صحیفو عزتمندو کې چوچه دکړې شوی او متطهرتن پاک تیر شک او شوبات نه خبي ايدي سفرتن دا قران پاغلا سنو د لیکون کو ملائکو کې دی کاتبین فرشتو د سفره وای خام چاغي لوح محفوظ د قران لیکي دا داغي پلاس کړي او دغه ملائک چې کوم دي دا څنګه دي وګوره دا ډېر عزتمند او نیکوکار دي بر راسته وی اطاعت کوونکی چې دا ډېر اطاعت د قران کوي نو د وجنا دا داسې ملائکو چې کوم دي داغي پلاس کړي او هغه لیکل دي تو لوح محفوظ دا او بعضو دا میری چې دنه مراد هغه صحابه دي چې قران کتابی شکل کې لیکلو هغه ډېر نیکان خلکو نبی آئی دی سفرتن پاغلا سنو دا لیکن کو ملائکو کی کرامن عزتمندوں کی برارا نیکوکارو کی دا تیزی و تبلیغ باندے چھے اول حیثیت دا دعوت اغا چالا مقدم کا چکسوک منیب دی او طلب کی وی غیر طلب والا بات کے کا اللہ ادام التوفیق را کی واقع اللہم صلی علی محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अस्सिना आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह स्ता कलाम गई पर अमल तौफ़ीक़ राखी। सो बीमारान या अल्लाह ठुले बीमारान ने शिफा और जैसा हाजात अल्लाह ते पूरा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि